سخا د دې حکمت سره د سخا یو خدای چې الله برضا کې دویمه فایده دا ده چې کوم سړی سخي دی مال سره مینه کموي او چې کوم سړی بخیل وي او مال جمع کوي د مینه د مال سره زیاته وي نو سخاوت سره د مال مینه هم کمیږي. دریم دا چې په سخاوت د مسلمانانو په منځ کې اتفاق هم راځي. چاله چې د مال ورکه دولت ته ورکه ښېګړه دې ورسره وکړه هغه ټول عمر ستا ښېګړه مني تا سره بې بغض نه او حسد به نه او د اتفاق ژوند به هم تېرېږي. په ټولو کې زیات سخي څوک دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي. حضرت عائشہ صدیقه فرمایي رضی الله عنها وی د نبی علیه السلام نه زیات سخي ما بل څوک نه دی لیدلی چې څه به ورسره و هغه به خیرات کول. د سخا جذبه پکې ډېره زیاته وه. چا چې به مال راوړه نو نبی علیه السلام به هله د هغه ځای نه پاڅېده چې هغه مال بیا ټول انفاق په وخت د الله په لار کې خیرات کړه. یو ځل چې مال راوړو ډېر زیات د یو علاقې نه مال راغلی مسجد نبوي کې په میدان د پاسه ډېري پراته د مال پخوا خو به دا غټې روپۍ وې دا کاغذي روپۍ نه وې. حضور پاک صحابو ته وې راشه وړی صحابه راتلل او وړل به په شمېر نه بې شمېره وړی. حضرت عباس رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تر دی راغی وی د الله رسوله ماله به ډېر مال راکړې وی ځکه په جنګ بدر کې چې زه تاسو په قیدیانو کې راوستی وم نو ما بیا د خپل ځان فدیه م ورکړې ده او ما د خپل ورواره د عقیل فدیه م ورکړې ده نو ما ډېر مال ورکړی دی فدیه کې ماله به ډېر راکړې. وی وړه وی څونه یو سم دی چې څومره ونیسي نو هغه یو څادر خور کړه نو د دې روپو نه یې ډک کړه نو اوچته و یې اوچتولی نه شو درونو. وی د الله رسوله دلته چاته حکم وکړه چې ما ته دا ګېډې راوچت کړي د پیسو ګېډې د روپو د ډبل. وی نه چاته حکم نه کړو دومره واچوه چې څومره وړی شي. وی ښه مې روارې کې راته راوچت کړه که نه وی نه زه نه راوچتم لږ یې څه کمې کړې چې کمې کړې غوټه یې ورکړه بیا اوچتولې بیا نه شوي اوچتولی. وی د الله رسوله دې کې چاته حکم وکړه چې ما ته یې راوچت کړې وی نه. وی ښه مې روارې ته یې راته راوچت کړه وی زه یې هم نه در اوچتم بیا یې کمې کړې اخره کې ته لږې لږې کمولې بیا یې هغه پنډ اوچت کړه او په دې اوږه د پاسه یې کېښود او کور ته روان شو. حضور پاک مبارک ورته داسې کتل صحابي وایي وی د هغه د حرص د وجې نه چې دومره ډېر مال دی چې د وړو یې نه بیا یې وړي. وی اله رسول الله مبارک د هغه ځای نه پاڅېد چې هلته یو روپۍ هم پاتې نه شو. دومره مال به راغی کور کې به یې ځان سره نه ساته چې دا مال به زه کور کې جمع کوم. درې ورځې دوه ورځې به په حضور پاک نارې تېرېدې یوه هفته به پې ناره تېرېدله یو میاشت به په کور کې اور نه بلېده دا نه چې مال به ونه مال به وخو چې به راغې فوري به یې په هغه ساعت خیرات کړي. یو ځل نبي علیه السلام منځ وکړ مانځه نه پس فورا پاسېد او کور ته لاړ په منډه ډېر په تلوار لاړ قدمونه یې تېز تېز واغېشتل چې واپس راغی نو صحابو ته فرمایل وی تاسو د ما د دې تیز تلو د تلوار نه تعجب اخیستي چې دا زه ولې په تلوار پاڅېدم لاړم. یو د الله رسوله وی چا سمال راوړو هغه زما کور کې پروت و نو زما نه هېر شوی و نو په منډه ځکه زر لاړم چې کور مې بیبي ته حکم وکړه چې دا مال د الله په لار کې خیرات کړي. د وفات په مرض کې بیبي عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی ما سینې ته یې ډډه والې وه وی بېهوشه و چې هوش کې راغی وی ما ته وی هغه سره زر دې څه کړل تاخ کې سره زر پراته چا راوړي شا به دا فورا خیرات کا. وی ما وی چې زه خیرات کوم خو نبي علیه السلام دردمند دې تکلیف کې ودرېږه چې یو بوټې طبیعت یې ټیک شي نو پابسم د هغې نه پاسېدی نه شم. وی بیا چې هوش کې راغی چې مال دې څه کړه وی مې چې ستا د درد د وجې نه د الله رسوله نه شم پاسېدی دا خدای ښه کړي نو پابسم. وی څه دې خیال دی په پیغمبر چې دې د خدای ملاقات ته لاړ شي او کور کې سره زر پراته ما پرېږده شا به دا د الله په لار کې خیرات کړي. بخاري شریف کې یو حدیث دی یو زنانه نبي علیه السلام له څادر جوړ کړی او ډېر ښکلې مزېدار په خپلو لاسونو یې وله خشته کړی زونډي ورته کړی غاړې ورته خشته کړی وې په دې خیال چې نبي علیه السلام مبارک یې اغوندي نو ودرېږه چې ښکلې څادر وله مزېدار برابر کړم په دې غاړې وله ښکلې نقشې بوټي جوړ کړي په منځ یې وله ګلکاري کړې وه او دا زونډي وله ډېر خشته اودلي. نبی علیہ السلام دې راوړو وی دا الله رسوله وی دا څادر مې په خپل لاس تاله برابر کړی دی دې دپاره مې د برابر کړی دی خشته کړی مې دی جوړ کړی مې دی چې ته زما مخکې واچې زه درته صیب اغوندم. حضور پاک مبارک
تی صادر واغشتې راک نو هغې به عموما لنګ و نو کور ته ننوت هغه خپل زوړ صادر یې لرې که او د هغې صادر نه یې لنګ و او جومات ته راووت حضور پاک ورته محتاج او ځکه نورې صادر یې زړې وې او شلېدلې وې ټوټې یې ورته اچولې نو دی زر واچو ځان نه یې تاو که او خوشحاله ووت او صحابه هم خوشحاله شو چې بار ته راووت یو صحابي ورته وایي وی صاحب ډېر ښکلې صادر دی ماله به یې رانکې نبي علیه السلام زر کور ته ننوت د هغه زوړ صادر نه یې لنګ و او هغه یې راواغېسته هغه صحابي له یې ورکړه دې ته سخا وایي نورو صحابه هغه صحابي ته غوسه وکړه وي د الله بنده دا دې څه وکړل تا ته پته ده چې حضور پاک نه څوک څه شی غواړي نو هغه رد نه کوي خامخا ورکوي او دا هم درته پته وه چې دې صادر ته محتاجه دی نور یې شلېدلي دي او دا هم درته پته وه چې هغه سره خوند کوي یا ښځې وله په مینه محبت راوړه او څونه په مینه یې واچو تا ته یې وغوښتل یې درکړه صحابي وایي بلکل د دې هر څه راته پته ده دا مې دې له نه دې غوښته چې زه پرې ځان ډولې کړم چونکې د حضور پاک د مبارک وجود سره ولګېد نو ما دا نیت وکړه چې دا به زه ځان له کفن لکېدم چې دا زما کفن شي نور صحابه وایي هم اقه څه شوه هغه صحابي چې وفات شو هم اقه صادر کې وله بیا کفن ورکړه لیکن د حضور پاک څخه درته معلومه ده ډېري به رالل د بار نه د جزیې او داسې بار بادشاهانو به راولېږل اله به حضور پاک د ځای نه پاڅېده چې هغه به د الله په لار کې خیرات کړل او نورو له به هم ترغیب ورکړو چې سخا کوئ دا چې کوم به نوي مسلمانانو دوی سره به پیغمبر علیه السلام ډېر زیات احسان کو هغوی له به یې مالونه ډېر ورکول دې دپاره چې دی په د اسلام ټینګ پاتې شي یو سړی راغی نبي علیه السلام له په مدینه شریفه کې وی صاحب زما یو باغ دی د هغې نه دیوال را چاپېروم او د هغه دیوال کوږ دی که زه یې نیغوم نو زما یو ګاونډي دی بوډا د هغه لس بوټي زما په باغ کې راځي او که هغه لس بوټي ته بار پرېږدم نو د باغ مې بې ډوله کېږي د کجورو باغ دی نو زما دا دیوال نیغولو ته مې نیت دی که تاسو مهرباني وکړه هغه بل ملګري ته دې او چې دا لس بوټي ماله راکړي نو زما دیوال به نیغ شي او باغ به مې مزېدار شي چونکې دې نوي مسلمانو نو پیغمبر علیه السلام ورته غږ نه کوي ښه هغه ګاونډي صحابي یې راوغوښت وی ستا په باغ کې دا یو لین دی د کجورو د بوټو دا دې ملګري ته وبخه ځکه دې دیوال وی او دیوال یې کوږ دی نیغېږي نو که ته دا لس بوټي ورکړه د دیوال به نیغ شي ستا باغ به مزېدار شي ده به مزېدار شي دا لس بوټي به له خیراتي ورکړه هغه صحابي بوډا و بوډاګان چې ته خبرې مني بوډا و وی د الله رسوله حکم کې که مشوره راکې وی نه حکم خو نه کوم دا ستا مال دی نو په زور خو یې دا هغه له نه ورکوم مشوره دله در کوم ثواب به دې شي وی ښه صاحب نه ورکوم نبي علیه السلام مبارک ورته بیا ووایي وی پیسې به یې دله درکړم زه به پیسې درکړم د دې لسو بوټو چې څومره کېږي د دې ځای او دا دله ورکړه د باغ به پرې خسته شي وی صاحب حکم کې که مشوره که حکم کې ورکوم وی نه حکم خو ځکه نه کوم چې ستا باغ زړه بدیني نو دې دله په زور څنګه واله زه خو خدای ته ځان نه مجرم کوم مشوره در کوم وی ښه چې مشوره راکې نه ورکوم بیا ورته وایي وی ښه داسې وکړه دا لس بوټي وله ورکړه دا ځای زه به ضمانت در کړم چې تاله به خدای په دې کې جنت کې محل هم در کړي او جنت کې به باغ هم در کړي زه دې ضمانت در کوم زه لوی بلډینګ به الله په جنت کې در کړي او لوی محل به در کړي او لوی باغ به په جنت کې در کړي هغه بوډا صحابي بیا وایي وی صاحب حکم کې که مشوره راکې وی نه حکم خو نه کوم ستا مال دې په زور خو یې نه نالم وی چې مشوره راکې که نه نو بس خدای دې ما لاسې بېسه جنت راکړي نه ورکوم دا بوډاګانو مجیبه یې کړه یو بوډا ډاکټر له تللی و دا ډاکټر ته وي زما له سترګو نظر کم دی نه ورته وي خیر دا بوډاوالي دی بوډاوالي کې دا کمېږي بیا ورته وي دا غوږونو اواز هم لږ دروند دی وی خیر د بوډایانو بوډاوالو کې دا کمېږي بیا ورته وي صاحب غاښونه مې هم ټول وتې دي وی خیر د بوډایانو بوډاوالي کې دا کمېږي نو وی صاحب کونډۍ مې هم خوږېږي وی خیر د بوډایانو بوډاوالي کې دا خوږېږي نو بوډا بابا غوسه شو هر څه بوډۍ او بوډۍ او بوډۍ او بوډاوالی ډاکټر ورته وي دا هم بوډۍ دا چې ستغې خبرې وکړې دا هم بوډاوالی دی خیر دی خفه کېږه نو بوډا سړی چې نو هغه چېته خبره مني هغه باغ هغه لس کجورې ورنه هسې بې سړي خدای جنت راکړي نه ورکوم یو بوټی دوی پاڅېدل یو بل صحابي راغی نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته کېناست وی د الله رسوله که زه داسې وکړم چې دا لس بوټي د دې بوډا بابا نه په څه طریقه واخلم او زه دې بل ملګري ته وبخم نو ماله به خدای دغسې په جنت کې محل راکړي
او باغ برا کی وی او طالب هم خدای باغ او محل در کی وی خبر زه چل جوړو لا د دې صحابي په قبا کې د زرو بوټو یو باغو 1000 بوټي پکې د کجورو او پکې انګورو مو پکې نور څیزونه مو خو زر پکې صاحب د کجورو بوټي او اعلی باغ هغه دغه بوډا صحابي ته ودرېد دروازه وواله راووتله وی ته ما پېژنې وی نه وی زما فلان کې نوم دی د قبو اوسېدونکي وی ښه هغه ته مالدار سړی به یم وی ما اورېدلي دي چې ستا خو ډېر ښایسته ښکلې ښکلې باغونه دي او په هغې کې ډېرې ښکلې کجورې دي او اعلی قسم مختلف قسمونه کجورې دي پکې او انګور دي وی حقا زید وی ښه زما یو باغ دی زر بوټي دي پکې زر او پکې مختلف قسمه کجوري دي قسم قسم میوې دي پکې او انګور دي پکې نو دا 10 بوټي ما سره یو سودا وکړه زه به دا غون باغ تاله درکړم او دا 10 بوټي درکړم 10 بوټي څه شي دا بوډا بابا اوسې روغې کس دیوانې د زرو بوټو باغ راکې په 10 بوټي رانهالې وی او بالکل زه هوښیار یم روغ سوچ مې کړی بې سوچه نه یم دا سودا را سره وکړه الله لپاره مینه زاري درته کوم را سره وکړه مې کړی سره هغه زر بوټي زما شو دا 10 ستا شو یو شو فیصله ویو راغی هغه صحابي نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی دا الله رسوله وی هغه ملګري ته حکم وکړه چې دا له دیوال نیغ کړي هغه 10 بوټي مې ترې واخېستل د زه شو وی په څه وی ما په قبا کې د زرو بوټو باغ هغه بوډا بابا له ورکړ نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل وی خدا خبره واورس زبر الله په دربار کې د قیامت پر استاد لري خبر شهادت کوم او دا ذمہ داری ز اخلم چې تعالی به خدای په جنت کې ردی نه بهترین باغ درکې او بهترین محل بدرکې لال هغه صحابي باغ لا په خوا به باغونو کې خلک ځان سره کور والا مسول او بچی دې پکې اوسېدل دیوال به دیتا چې ورغه د باغ بار ودرېد خدای ته وای فلان کی مورې شابه زر روزه دې باغ او چې کوم کده سامان دې امر او باسا او ته ولی خیر دی وی دا باغ می خرڅ کړی دی نو ایران نه ځکه نه وینا بس زما د ملک نو ترې ما خرڅ کړی په کې قدم نه اقدم زر چې سامان دی او بچی دی او ستا سامان دی بار رو باسا خزه حیران چې زمانه به تاسو دې خرڅ کړی بس تاسو پرې دروځه خزه بار رو ته چې دا به په ډیر قیمت خرڅ کړی یا به چا باندې پړې لوی دولت بدل کړی نو سامان یې راوستو یا خزه په چا دې خرڅ کو په څومره پیسو دې خرڅ کو وی جنت کې په محل می خرڅ کو جنت کې مې الله سره سودا کړی الله سره مې سودا وکړه الله باندې خزه وته سوي ورګادي دنیا خزه مخصه پیله به پزان راي خو دا ساته مخ وه خدا دې سوکل ساده سړیا دا دې سوکل بچی دې غرق پر نه خوار کړم ځان دې خوار کړ سبا خوره کبل خزه و مخسر به تکول او ته سوي وی سړی زماده قسم د الله په ذاتی لوی سوداګر او ډېر تجارتونه لیکلي دي خو دومره بهترینه سودا دې چټم نه دکړه چې کومه دا دې وکړه مبارک ته شریعه قیمتي سودا نه وکړه ولې چې کوم سړی الله سره سودا کوي او الله سره تجارت کوي او د دنیا مال ورکي او الله په جنت ته الله نه والي ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه الله سره سودا کوي نه قیمتي سودا بلکم ده ما سره د سودا کو ما د سره وعده وکړه چې د 1000 روپیا راکا میاش پس بدل یو من غنم درکم کې دې شي زمړ شم کې دې شي زه د خپل وعده خلاف وکم او درې نه کم کې دې شي خراب شي درکم کې دې شي دوکه د سره وکم او چې الله کوم وعده کې خامخا پوره کړي الله چې کوم وعده کې لازمن به درکې نه خدای له مرګ نازي نه وعده خلاف کی نه سره د یو شي کمیشتا سخا دا د حضور پاک صفت ده دا د ټولو ډیرو پیغمبرانو صفت ده یوازې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه او علیه السلام چې اجود الناس په ټولو خلقو کې زیات سخی حضرت ابراهیم علیه السلام څومره سخی چرته په جون کې ابراهیم علیه السلام چې به میلمه مونتنو به میلمه ډوډۍ نه خوړلې پلاره به ګرځېده داسې د ډوډۍ په وخت کې او چې څوک بیشی کړ دې خوا راشه ډوډۍ دې خوړلې ده نه ما سره به نن ډوډۍ خورې دا راروي به رانیو ځان سره به میلمه کوو مونږ څه کوو چې د ډوډۍ وخت کې په لاره اسم څوک تېرېږي نو زر کور ته در نه او دروازه بنده کړو چې خدای دا شین اسمان شلق را باندې رونه غورځېږي مفتو کې را برغ نه شو ډوډۍ را سره ونه خوري حالانکې دا کومه میلمه چې ډوډۍ ستا په کور کې وخوري دا د ده واسطه نه وه دا دله خدای مقرر کړې وه شکر وباسه چې دې واپسې راوسته که درته یې وي چې دا به ورپسې پېښور ته وړې بیا به دې څه کول واپسې دلته راوست نو په لاره یو ځل یو بوډا تېرېده ابراهیم علیه السلام ورته لار کې ولاړو بابا ډوډۍ دې خوړلې ده نه راځه ما سره ډوډۍ وخوره چې څنګه یې راوه ډوډۍ ته یې کېنو نو ابراهیم علیه السلام ورته ډوډۍ مخکې کړه وایي د الله په نوم شروع کړه
وایه د الله نوم شروع کا ابوډا ورته الله څه ته وایي زه خو خدای نه پیژنم خدای څه ته وایي وی ښه خدای نه پیژنې د خدای نوم نه پیژنې وی نه پاسوئ زه هغه چا باندې ډوډۍ نه خورم چې کوم خدای نه پیژنې او د ډوډۍ په وخت کې د خدای نوم نه اخلي پاسه بوډا بابا پاسو لاسونه یې رچېده چې بوډا بابا نه الله جبریل علیه السلام ابراهیم علیه السلام ته راولېږي وی دا بوډا د ډوډۍ نه ولې پاسو الله ستا په وجه مې پاسو نه ته پیژندې او نه ستا نوم پیژنې او زه ورته بیا هم یم چې د الله نوم والو بیا هم انکار کوي ستا نوم ورته یادوم ستا ورته یادوم بیا هم انکار کوي نو چې ستا نوم نه اخلي ځکه مې پاسو وی ښه دې ونه کړل ابراهیم یو وخت ستا میلمه شو ما نه مني زما نوم نه اخلي او تا په مخه کړ او دا د اتیو سلو کالو دی او دقه ما نه مني او زما خلاف کوي او زما نوم نه اخلي او ما چتم په د ډوډۍ بنده نه کړه هر وخت ورکوم دنیا کې الله تعالی رزق ورکوي رحمان الدنیا هر چاله روزي ورکوي نو دومره سخي و چې څوک به رالل چیلې ګډ به یې ورته فورا لال یو ځل میلمانه رالل په لاره تېرېدل ابراهیم علیه السلام ته راوګرځېدل قرآن شریف کې الله وی فما لبث ان جاء بعجل حنیز فورا کور ته لاړ او سخی یې ولالال کو هیڅ یې کوله پیژنې نه چې میلمانه څوک دي دا هم نه چې کله پیژنګلو میلمانه دي نه نه پیژنګلو دی فورا لا سخی یې لال کړ او هغه ول رویت که حنیز په عربی کې رویت کړي ته وایي رویت یې کوله میلمنو له وروته کې خو چې میلمنو ته کې خو میلمنو ګوتې نه وروړي دا هغه زمانې رواج بدل چې چا په چا ډاکه غورځوله نو خوراک به یې نه کوه کړه دا به یې نه خوه اوس خو چې د شپې ډاکه وغورځوي نو پرځ نه ټول سامان باندې اول په هغه ځای پې خوراک وکړي اخباراتو کې ډېر همداسې ولیدل هلته وله مړي موکي په کور کې سامان هم ترې یوسي او دا وله په زړه بیا له پټی ولګوي چې کور کې څه سامان ومونی هغه هم ترې وخوري ظالمان نو دې ویارېد چې دا جوړ غله د اکوان راغلي دي نښه دا ده چې زما خوراک له ګوتې نه وړئ نو مېلمانه پې پېښ شو هغې ویل لا تخف یریږه مه مونږ انسانان نه یو مونږ د الله فرشتې یو انا ارسلنا الى قوم لوط مونږ زوستار وارد لوط علیه السلام د هغه قوم ته راغلي یو او هغه هلاکو د الله په حکم راغلي نو رحم پکې ډېر زیات و فورا یې ورسره جګړه شروع کړئ وایي نه که نه هغه خلق له قوم مه هلاکوې خیر دې سم به شي توبه به وباسي وایي نه ډېر صبر ورته الله کړی دی توبه نه وباسي خیر دې ګزاره ورسره وکړې ګوره کافر دی پړه کې رحم دی په دې سره جګړو دي وي ګوره نورې خبرې پرېږده تاله رالو او دا قوم به تباه کوو څه وخت به تباه کېږي سبا وخت کې پېشمني ټیم کې به تباه کېږي او زما رواره سره به څه کوې وایي ستا رواره سره د مسلمان خاندان نه به ترې مونږ بچ کوو بیبي یې ولاړه وه بیبي ساره علیه السلام ولاړه ده هغې دا خبرې اورېدلې هغې له یې مواز ورکړه وایي مبارک دې شه تاله به خدای زوی درکړي الله به دله بچې درکړي وایي زه به څنګه بچې راوړم الد انا عجوز خو بوډی یم وهذا بعلي شیخا کبیره خاون من بوډا دی وی بس دا الله فیصله تعالی به خدای زوی درکوي نو الله ولا اسحاق علیه السلام ورکړ نو خبره مې دې پورې کوله چې ابراهیم علیه السلام دومره سخي دی دا نه چې ودرې غیرت آیا ډوډۍ وپې وخوړ مېلمنو ډوډۍ هم نه خوړه اوس ته یې ورته حلال کړه او چې دا څوک سخا کوي که نه د هغوی ګوره الله بندوبست هم کوي خدای پاک چې ته بې ماله کوي هم نه خو چې د الله دپاره سخا کوي دا پکې شرط دی ګوره بعضې خلک سخا کېدي چې خلک راته سخي ووایي خلک راته ښه سړی ووایي خلک وایي چې دی خو ډېر ښه سړی دی او ډوډۍ ورکوي نه نه هغه به د مال نه خلاصېږي او آخرت کې به 1 روپۍ ثواب هم نه یو حدیث پاک کې راځي وایي د قیامت پر ورځ به 3 کسان یو پکې سخي دی الله به دې تپوس کوي تا څه کړي دي الله ډېر مال دې راکړی ما ټول ستا په لار کې لګولی دی الله به ورته فرمایي چې او بېشکه مال خو یې زما په لار کې لګولی دی خو زما د رضا دپاره نه لیقال انک جواد دې دپاره چې خلک تا ته سخي ووایي نو هغه نوم دې په دنیا کې ګټلی دی هغه ثواب درته میلاو شوی دی خلکو درته سخي ویلی دی اخرت کې دې سم نشته نو نبي علیه السلام فرمایي الله به فرشتو ته حکم وکړي په دې سپېمو کې به ورته زنځیر واچي او پړ مخې به جهنم ته ورغورځار کړي نو سخا به کوو خو دې دپاره نه چې خلک وایي چې ښه سړی دی خلک وایي سخي دی خلک وایي ډېر نیک سړی دی او خلکو سره ښېګړې کوي دا خو دې پیسې ډب ته وغورځول استمتاع حاصل نه د ابراهیم علیه السلام په علاقه کې یو ځل قحط راغلی و دی خو سخي مال به ډېر زیات ورکو ګډې چیلۍ به هم ساتلې قحط راغلی خلک به راتل ابراهیم نو چې څوک قحط راشي او لوږه راشي نو خلک نیک صالحینو سخیانو پسې ځي د پسې خلک راغله څه نشته
نو په یو بل علاقه کې وطن کې یو امتی دی، دوست هم دی او امتی هم دی او هغه مالدار دی. نو یو کس دی بوجۍ ورکړه، وی دا بوجۍ به هغه له یوسي او دا به ورته ووایي چې د وړو نه ډکه راوړه. ابراهیم علیه السلام بار ته تلم، هغه بوجۍ یوړه هغه دوست له، چې یو یې په هغه علاقه کې مقحط و. نو د خبرې مختلف قسمونه هغه دا چلو که هغه دوست دی هغه امتي چې هغه بوجۍ ورته له شګو نه ډکه کړه. وی دا به ابراهیم علیه السلام له دا شګې یوسې ورته به ووایي چې ته د خدای پیغمبر یې، د الله نه سوال ولې نه کوې چې خدای قحط ختم کړي؟ مونږ هم ټولې شګې دي، علاقه کې فصل نه کېږي او ټولې شګې د سارو ګیام پکې نشته، خشاکونه هم اوچ شوي دي، ګیاګان هم ختمې دي. دا د شګو بوجۍ به وله خامخه وړئ، د شګو بوجۍ را باندې ولې وړئ؟ وی نه را به وله وړئ. چې ابراهیم علیه السلام لږ خو الله ته متوجه شي، وویني چې ټوله علاقه دا بنجر ده او شګې دي، ګیاګانې فصلونه ختم. سړي هغه شګې راوړې، ابراهیم علیه السلام دروازه کې بوجۍ وغورځول. ابراهیم علیه السلام دې وخت کې بار ته تلم، چې بار ته لاړم دې ورسره مېله وشي. وی څه دې وکړل؟ وی صاحب بوجۍ راله ډکه کړه خو د وړو نه د شګو. دا ولې؟ وی التمقات دی او ډېر پریشانه دي خلک او دې دپاره راکړه چې ابراهیم علیه السلام ته ووایه چې د الله په دربار کې دعا وکړي او زاري وکړي خدای ته ژړه وکړي، دعا به وکړو. چې کور ته راغی میلمانه خو ناست دي، کور ته ننوت نو کور کې د وړو بین پې ولګې، بیبي ته وایي او ډوډۍ پخېږي. وی دا ډوډۍ کوم ځای وه؟ وړه د کوم ځای نه راغلي دي؟ وی دا ستا هغه خلیل را لېږلی دی، خلیل دوست ته وایي ارسله خلیلک الفلان، ستا هغه فلانکي دوست د فلانکي علاقې دا هغه را لېږلی دی. ابراهیم علیه السلام خو پوه شو چې دا هغه نه دي را لېږلی، هغه خو د شګو بوجۍ غورځولی. وی دا بوجۍ؟ وی یو چې کوله وې که وړه پکې پراتو ما ته یې غږلي دي. وی دا زما هغې فلانکي خلیل نه دي را لېږلی، دا زما اسمان والا خلیل را لېږلی دي، الله را لېږلی. خدای به دې مال نه کوي. قرآن شریف شاهد دی. قرآن شریف کې الله مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. یو روپۍ د الله په لار کې خیرات کړه، الله به یو په 200 بدل درکړي، بلکې د هغې نه به زیات درکړي.